سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو، خدای تعالی دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست. دا دی نن بیا هم بختالله بهار حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې خپل لوست در وړاندې کړم. د نن ورځې موضوع به د عین یا غین او فی توري وي. عین څه ډول ولیکو او فی څه ډول ولیکو. ما ویلي وو چې ب ت ت ث ټول یو شان لیکلی کېږي، همداشان خ جوم ح چ څ دا ټول یو رقم لیکلی کېږي. همداشان موږ که اوس عین لیکو، عین هم همغه رقم لیکلی کېږي او غین هم همغه شان پروا نه لري، خو فی له قاب سره فرق لري. فی یو شان لیکلی کېږي او قاب بل شان. راځو رسم په درس باندې پیل کوو. وړاندې له دې یوه سپارښتنه کوو چې که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه، د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره تاسې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، تر څو خپل وخت تاسې وکولی شئ چې د خطاطۍ چمتو شوی لوست، یعنې وروستنی چمتو شوی لوست چې تاسو چمتو شوی وي هغه ترلاسه کړئ او خپلو زده کړو ته دوام ورباندې ورکړئ. اوس به نو د عین لوست ووایو چې عین څه ډول لیکلی کېږي. د کلم نرۍ څوکه به د یوې دایرې شکل تاو کړئ، د نیمې دایرې په شکل، بیا به ټول قلم کېږدئ او غټ حرکت به وکړئ ښي طرف ته، بیا به یې پورته بوځئ. د هغه وروسته به ګورئ دغه خط کوچنی د نسبت د دغه خط نه، د هغې وروسته په همدغه خط بیرته راشئ او لاندې به یې حرکت ورکړئ. دلته به په فکر کې یوه هګۍ ونیسئ، داسې فکر به کوئ چې زه یوه هګۍ رسموم. هماغه د ه یا جم خبره دلته هم تطبیقیږي، یعنې د یوې هګۍ شکل باید تاسو دلته جوړ کړئ. د دې ځای څخه تر دې ځای پورې، یعنې دا فاصله چې دی د عین یا د غین 5 ټکي دی، 2 3 4 5 ټکي، یعنې 5 ټکي چې شي ډېره ښه ښایسته بیا ښکاري. د دغه ځای څخه او د دې ځای پورې فاصله چې دی 1 2 ټکي دی، او همداشان دا فاصله چې ده دا 1 ټکی دی. همداشان دا فاصله چې ده دا هم 4 ټکي دی. همداشان دا د عین دا اوږدوالی، دغه فاصله چې د دې ځای نه تر دې ځای پورې، یعنې د دغه ځای څخه تر دې ځای پورې فاصله چې دی دا 4 ټکي ده. راځو د فی ټکی لیکو. فی توری، فی څه ډول لیکلی کېږي. سیخ لاړ شئ، بیا پورته لاړ شئ، بیا یې تاو کئ. ګورئ د لیکې نه به ډېر جګ داسې حرکت کوئ، بیا به لیکې ته لاړ شئ، په لیکه باندې به سیخ لاړ شئ، پورته به یې کئ لږ ذره، یو ټکی به ورته وکئ. فی چې دی جګوالی 2 ټکي ده، یعنې د دې ځای څخه پورته جګوالی 2 ټکي دی. دا اوږدوالی چې ده دا د 9 نه تر 12 ټکو پورې تاسو کولی شئ چې مختلف ټکي ورکئ، یعنې 9 ټکي هم ورکولی شئ، 10 هم، 11 هم، 12 هم. د جګوالی د فی چې ده دلته 1.5 ټکی دی، یعنې دغه جګوالی چې ده 2 ټکي دی او دا 1.5 دی. دا جګوالی د دغه ځای څخه تر دې ځای پورې جګوالی چې ده د نسبت د دغه ځای څخه کم دی. راځو یو ځل بیا ساده یې درته لیکم تر څو تاسې ورباندې پوه شئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسې نننی لوست په ښه توګه وګورئ او څه ورڅخه زده کړئ. د تاسو د تمرین په خیله